بعض خلک هغه عجبه سوچ او فکر لري، هغه ځان له یو شیطانی سوچ یو شیطانی فکر خپل کی، هغه یاره موږ یو شایسته انسان ته ګورو په دې خاطر چې پر دې باندې موږ د الله تعالی د قدرت مشاهده کوو چې الله تعالی څومره قادر ذات دی چې یو چاته دومره حسین او شایسته جسم ورکړی. زوام د هغه شیطانی دا هغه ابلیسی وسوسه ده چې انسان په دماغ کې راس. دی دنیا کې د الله تعالی د قدرت کمالات لږ دي، دی دنیا کې چې الله تعالی اسمانونه پیدا کړي دي، دی دنیا کې چې الله مځکې پیدا کړي دي، او فی انفسکم افلا تبصرون، دی دنیا کې ته د خپل جسم ته وګوره دی کې کومې د قدرت نښانې دي. نو بیا ته د الله تعالی قدرت پر دی باندې معلومول او ځان له د ګناه یو بندوبس یو وسوسه او یو لار برابرول زوم دا تلبیسی او دا شیطانی وسوسه ده. ځکه د بد نظرۍ څخه په معاشره کې ځان ډیر کتل